سوال: خاوند مې د شا له طرفه کوروالی راسره وکړ، آیا زما نکاح ماتیږي او که نه؟ د مفتي صاحب ځواب په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم، په دې هیله او امید چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به هم تر پایه راسره وګورئ. دوستانو، ځینې کسان دا پوښتنه کوي چې د ښځې سره د شا له طرفه کوروالی څنګه دی؟ اوس یوه داسې پوښتنه شوې ده چې که یو کس د ښځې سره د شا له طرفه کوروالی وکړي، آیا د دې نکاح ماتیږي او که نه؟ نو په دې ویډیو کې درته همدا ځواب وړاندې کوم چې د ښځې سره د شا له طرفه کوروالی څنګه دی او په دې سره نکاح ماتیږي او که نه، او که یو څوک دا کار وکړي نو باید بیا څه وکړي. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. که یو څوک له خپلې ښځې سره د شا له طرفه اړیکه ترسره کړي نو آیا نکاح یې ماتیږي او که نه؟ له ښځې سره د شا له طرفه اړیکه ترسره کول حرامه ده او د داسې عمل کوونکي خلک ملعون او لیوتت کار دي. د لیوتت خطرناکې پایلې ټولو ته معلومې دي چې د لوط علیه السلام قوم چې په نوموړي عمل اخته و، د خدای جل جلاله لخوا د اسلامي پوهانو په اصطلاح لومړني اسماني اټوم بم وویشتل شول. داسې له خاورو سره خاورې شول چې د ژوند نښانې یې بالکل له منځه لاړې. ژباړه: او هغه کسان بریالي او کامیاب شول کوم چې د خپل شرمګاه ساتونکي دي پرته له خپلو ښځو. مطلب دا چې بغیر له خپلې ښځې نه نور د شهوت پوره کول په هره شیطاني لاره چې وي هغه حرام دي. او د خپلې میرمنې سره د یو ځای والي په اړه قرآن کریم داسې فرمایي. ژباړه: ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي، ستاسې خپله خوښه ده چې څنګه مو زړه غواړي هغسې پکې تصرف په خپل کښت کې تصرف وکړئ. د کښت معنا نسل دی چې د نسل ځای معلوم دی. د ښځې سره د شا له طرفه د فاضله موادو د خارجېدو په ځای کې د جماع کول د حرمت او سختو وعیدو په باره کې هم ډېر احادیث ذکر شوي دي چې دلته مو یو څو را نقل کړل چې همدا کافي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې د شا په طرف کې له خپلې ښځې سره جماع کوي ملعون یا لیوتت کوونکي دي. او په یو بل روایت کې راغلي. ژباړه: الله تعالی به هغه کس ته د رحمت نظر ونه کړي چې له خپلې ښځې سره د شا له طرفه نږدېوالی وکړي. او په یو بل روایت کې راغلي: الله تعالی به هغه کس ته د رحمت په نظر ونه ګوري څوک چې له خپلې ښځې سره د شا له طرفه کوروالی کوي. مفتي کفایت الله دهلوي رحمه الله لیکي: که څوک له خپلې ښځې سره خلاف فطرت کار لیواتت وکړي د تعزیر مستحق ګرځي. که اسلامي حکومت وي د ثبوت په صورت کې د تعزیر جزا ورکول کیږي، خو نکاح یې نه ماتیږي. که له چا څخه خدای مکړه په ناخبره دا ستر جرم شوی وي نو کلکه توبه دې وباسي. دوستانو، د نن ورځې ویډیو مو تر همدې ځایه وه. د نورو ښایسته معلوماتو دپاره درسره زموږ چینل هم سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. مننه.